القاعده د افغانستان د ورانۍ اصلي عامل دی. د القاعده شبکې تروریستانو او د هغوی نورو حمایانو د تیرو څه د پاسه 14 کلونو په روانه جګړه کې زموږ ګران هیواد افغانستان په دوزخ بدل کړ. د هیواد کلتور، رسم، عنعنات او اسلامي ارشادات یې تحریف کړل. دا شبکه غواړي افغانان محو کړي. افغانان باید دا درک کړي او په دې پوه سي چې القاعده زموږ سره د مرستې او کومک لپاره نه راځي، بلکې زموږ د تباهي او بربادۍ لپاره راځي. خو دا د پردیو پروژه فقط او فقط د افغانستان او افغانانو پر ضد فعالیت کوي. د دې ډول اشخاص سره مرسته کول یا ځای ورکول د ټولو افغانانو او افغانیت توهین او سپکاوی دی. القاعده شبکه غواړي د هیواد د سور تنور کړي او پښتانه داسې وځپي چې نه اقتصاد، نه تعلیم، نه ښوونځی، نه ښوونکی، نه روغتون، نه ډاکټر ته لاسرسی ولري او نه هم د خپل ځان د ازادۍ او مسؤلیت احساس وکړي. خو الحمدلله پر لوی خدای جل جلاله توکل او د افغانانو ملت په پوره همکارۍ زموږ ملي ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم د ځانه سره لري، دا ثابته کړه چې القاعده شبکه نور په افغانستان کې خپلو شومو موخو او اهدافو ته نشي رسېدلی. د القاعدې جګړه مارو په جګړه ایز ډګر کې د افغانستان په یو زیات شمېر ولایتونو کې ماته وخوړل. د افغان دولت او پوځ په وړاندې یې ماته وخوړل او د جګړې مورال او توان یې له لاسه ورکړ. په دې مفهوم چې القاعده نور په افغانستان کې د جګړې توان نه لري او افراد یې په مطلق ډول د شکست او له منځه تللو سره مخ دي. د القاعده ډلې مشران اوس یوازې په دې لټه کې دي چې خپل ځان ته سرمایه برابره کړي. دوی د خپلو افرادو په غم کې نه دي. ترهګر او نور القاعده باید په دې پوه سي چې افغانستان به نور نه یوازې د دوی لپاره یو خوندي پټنځای نه وي، بلکې دوی لپاره به دا ځل افغانستان د تل لپاره قبرستان وي. د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله سره بیعت وکړ چې مقصد یې د خپل موجودیت ښوول وه، خو اصلا د القاعده شبکې مشر یوازې د ځان په غم کې دی او د طالبان په واسطه خپل ځان ساتي او سرمایه پیدا کوي. د طالبانو لپاره نور دا شرم خبره ده چې دوی د القاعده شبکې سره یوځای کیږي. دوی باید د ملا محمود عمر او ملا منصور د مرګ څخه عبرت واخلي. دوی باید نور په دې پوه سي چې عام ولس د دوی په اعمالو پوه سوی او ښه مثال یې دا دی چې عام ولس نور دوی ته د خوندي پټنځایونو د ورکولو څخه انکار کوي او دا هغه ښکاره اقدامات دي چې خلک نور د طالبان او القاعده عبرتګورو او داسې نورو وسلوال ډلو په وړاندې درېږي او دوی ته د نورو ورانکاریو اجازه نه ورکوي. اوس هر افغان ته دا معلومه ده چې موږ به هغه وخت یو هوسا او ډاډمن ژوند ولرو څو په خپل هیواد کې مو په ګډه او یووالي و هر ترهګر، تروریست او پردي فعال ته غاښ ماتونکی جواب ورکړی وي او هر اوسېدونکی مو د هیواد په بیارغونه او سمسورتیا کې برخه اخیستې وي. نو طالب مشرانو ته هم پکار ده چې خپل ځان د پردیو د تسلط څخه خلاص او د سولې د روانې پروسې سره یو ځای سي او د خپل ملت سره یو ځای د خپل هیواد په پرمختګ کې د نورو هیوادوالو په څیر برخه واخلي.